حضرت عیسی علیہ السلام ته الله رب العزت یو معجزه ورکړې. هغه معجزه داسې وه چې هغه مړي ژوندي کوله. معجزه داسې وه چې مړي به ژوندي کول. او دویمه معجزه یې ورته دا ورکړې وه چې کونتره به یې جوړوله. کونتره، سپینه کونتره، دا به یې ورته جوړوله. حضرت موسی علیہ السلام ته الله رب العزت دوه معجزې ورکړې. عصا یې ورکړې وه. عصا به یې وغورځوله، مار باندې جوړ شو. درخت به لاس دننه کړه لکه ویلډینګ، دا ویلډران چې څومره د ویلډینګ ماشین باندې داسې پړکېږي، داسې پړکار سپارکینګ دی تیز. دا دوه معجزې هر پیغمبر ته یې ورکړې. حضرت عیسی علیہ السلام څخه کسان رالل، ورته ویې ټیک ده دا اوس چې کوم کسان مړېږي دا خو ته ژوندي کې. وی دا راته ووایه چې پخوانی مړی هم ژوندی کولی شي. د الله رسول به ته او د الله په حکم سره یې ژوندی کولی شي. ورته ټیک ده. حضرت نوح علیہ السلام زوی چې دی سام، حضرت سام هغه یې ژوندی کو. 4 زره کاله مخکې مړ شوی و، هغه یې ژوندی کو. چې کله هغه یې ژوندی کو، نیم طرف یې سوي ورته، نیم جسم یې تورو، نیم جسم یې سپینو. دا نیم بدن ویښته یې سپینو، نیم تورو. او د انسان د ویښته سپینېدل د حضرت ابراهیم علیه السلام د دور نه پس شروع شي. علامه الوسی رحمت الله علیه په کتاب کې لیکلي او چې کله تاسو یې کو ورته وی ستا د نیم جسم ولې تور دی؟ ورته زه چې کله مړ کېدم زما 4 زره کاله وشو. 4 زره کاله حضرت نوح علیه السلام زوی دی سام، حضرت سام رضی الله عنه. نوح علیه السلام نه بس چې کله دی مړ شي 4 زره کاله یې وشو. وی د مرګ هغه ذایقه مې اوس هم لا په خوله کې پرته ده. وی دا نیم جسم دی، و دا ویښته دې ولې تک سپین شو؟ او ورته دا چې کله خو ووایي چې قم باذن الله د ډېر هیبت نه مې دا ویښته سپین شو. د انسان په دنیا کې د ټولو نه ګرانه مرحله دی د معمولي جسم د انسان ګوته چې کټ شي دا څونه درد دی. ګوته یې کټ شي، لاس یې په څه ولګي، په چاړه ولګي، په غنه ولګي. دا خو د معمولي جسم نه ساه وځي، دا دوره ساه وځي، غنه پې ولګي ساه ته وځي. چې کله د انسان د جسم د ټول جسم نه ساه وځي، چې په هغه وخت کې سوچ وکړي چې څنګه تکلیف. الله رب العزت دې په موږ باندې هغه مرحله اسانه کړي. او الله رب العزت دې موږ ته د آخرت ژوند همیشه دپاره آباد او قایم او دایم کړي. دوستانو عزیزانو، د انسان په ژوند چې دی دا ګورې حقیقي ژوند نه دی. دا ګورې د انسان دپاره د ازمایښت ژوند دی. دنیا ته راتلل په ترتیب دی، دنیا نه تلل بې ترتیبه ده.